السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسیږئ او د صحت جامې په تن وي. قدرمنو دوستانو، نن ورځ له تاسو سره د یو ډیر قدرمن شخص محترم پروفیسور ډاکټر محمد داود چې د سترګو د ناروغیو پروفیسر ده او د ډیرو افغانانو د سترګو د ناروغیو درملنه یې کړې ده او په منطقه کې یو د ډیرو پخوانیو او تجربه لرونکو ډاکټرانو له جملې څخه ده او زما لپاره د خوشحالۍ ځای ده چې د داسې یو قدرمن شخص سره مو لیدنه او ملاقات وشو چې د سترګو په یو کنفرانس کې و. له ده سره مو لومړی د افغانستان په باره کې ډیر ښه بحث درلوده. د یو ډیر ښه زیری ورکړ افغانانو ته چې هغه سختې ورځې چې په افغانانو باندې وي هماغه تېرې شولې. انشاءالله د ده په نظر باندې ډېرې ښې ورځې را روانې دي. که چیرې افغانان له دغو موقعو څخه ښه استفاده وکړي او ښه یې مدیریت کړي نو د ده په وینا یو بل متحده عربي امارات یعنې د دوبۍ په شان ستراتیژیک موقعیت څخه برخورداره ده افغانستان په منطقه کې. بل په اکاډمیک میدان کې ما له ده څخه غوښتنه وکړه من د افغانانو لپاره که تاسو دلته تاسو ډیر رسوخ لرئ او خبره مو تر یوه ځایه رسیږي که دغه کې تاسو کومک وکړئ نو ده دا خبره وکړه چې انشاءالله په ټولو پوهنتونونو کې د خیبر پښتونخوا په پوهنتونونو کې افغانانو ته بورسونه په نظر کې نیول سوي دي چې هغه به په منظم ډول د یو پروسې له لارې ویشل کېږي او همدا ډول لکه څرنګه چې دی د سترګو پروفیسر ده او د ده په نامه حتی دلته په پاکستان هېواد کې یو مډال ده د محمد داود ریسرچ اینډ اکاډمیک مډال. نو من د تاسو اواز تر یوه ځایه رسیږي که داسې افغانانو ته چې د سترګو په بخش کې تاسو فیلوشیپونه برابر کړئ هغه څوک چې سترګو تخصص یې کړی وي او ورته د نور زمینه ورته برابره کړي د فیلوشیپ باره کې نو ده هم په همغه باره کې ډېر ډاډ راکړ او ویې ویل چې انشاءالله که هر څوک چې مثلا فیلوشیپ کول غواړي نو له موږ سره دې په تماس کې سي او موږ ورته زمینه برابرو. همدا ډول ده وویل چې زیات افغانان دلته موږ مخکې هم ټریننګ کړي دي چې هغوی اوس هلته خدمت کوي او په کابل کې په د وروستیو وختونو کې د نور د شفخانې د رئیس نوم واخیسته زدران صاحب چې هغه دلته موږ سره وخت تېر کړی ده او واقعا چې هغه یو پوه سړی ده انشاءالله د افغانستان د سترګو د بخش کوم مشکل چې دي د تداوي او علاج او تشخیص باره کې یو څه رسیدګي به تر یو وخته پورې ورته وشي انشاءالله. ده ویل چې پخوا هم موږ د مجاهدینو په دوران کې چې کله د مجاهدینو حکومت و په 90مه لسیزه کې هلته موږ کار شروع کړی په هماغه وخت کې په جلال آباد کې حاجي قدیر د ننګرهار والي و. بیا موږ هغه څخه یو غوښتنه وکړله چې تاسو مهرباني وکړئ موږ ته یو ځای برابر کړئ چې موږ دلته یو خیریه د سترګو روغتون پرانیزو. نو بیا وایي هغه ډېر په ورین تندي باندې موږ ته وویل چې کوم اپارتمان یا بلډینګ ستاسو خوښ وي نو په هغه کې کار شروع کړئ. نو موږ په هغه کې کار شروع کړ 2 کاله مو دغه کار روان و په خیریه ډول مو د سترګو علاج کاوه خو وروسته بیا د حالاتو په خرابېدو سره هغه کارونه پسې پاتې شو. اوس هم موږ کوشش کوو چې دا رقم ته پروګرامونه چې د عوامو لپاره وي هغه په پام کې لرو. د عوامو لپاره ما ورته ویل که تاسو یو څه پیغام لرئ د عوامو لپاره پیغام هغه ده ویل چې عوام باید تعلیم وکړي که نارینه دي او که ښځینه په یونیورسټیو کې او یعنې پوهنتونونو کې او له دې څخه بغیر کوم تغییر ممکن نه ده که دوی غواړي چې باید د تعلیم په واسطه خپل ځان کې تغییر راولي. او بل
د ده د یو ټوکي په ډول یې وویل چې افغانان 15,000 کالو کې جنګونه کړي دي، هېڅوک دې هم له دوی سره هغه د جنګ په باره کې هېڅ وخت ځان نه ازمایي. دوی د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې دوی ډېرو قوتونو ته ماته ورکړې ده، خو بیا هم هغه سختې ورځې تېرې شولې. انشاءالله که افغانان له دې څخه ښه استفاده وکړي بهتره خبره ده. او بل د دې پري ریکارډ د ده خبرې به انشاءالله تاسو ته زه اوس هغه کړمه، خو هلته د ریکارډ په دوران کې د کنفرانس هغه هم روان و، ما له ده څخه هغه وکړو. که تاسو افغانانو ته یو څه زیری ورکړئ، هلته ریکارډ دومره صاف اواز نه راځي، نو د دې په هغه ریکارډ تاسو ته وکړو د خبره باندې تاسو په صحیح ډول پوه شئ. بس افغانانو ته ښه زیری لاره د نظر ډېر ښه و، واقعا د اندېښه سړی ده، ډېر ښه سابقې څخه برخورداره ده دلته په هېواد کې. دا یو ښه زیری شو، تاسو باید د دغه موقع څخه ښه استفاده وکړئ. په افغانستان کې یو سرتاسري نظم او امن رامنځته شوی ده. السلام علیکم. د ده خبرو تاسو مخ شئ، د ده صداقت او ایمان تاسو ته ستاسو اوسېدل although repair is possible using loops, a microscope shows often necessary correct region that is posterior to the medial eye stump adjacent to the cranioid nerve reveals the white round rolled edges of the medial sides. The lateral end can be determined and can be confirmed by passing probe from the tongue. We should determine the lateral end as well as the medial. The lateral end is comparatively easy by passing probe from the punctum, and just you will see by the probe in that whole lateral end. The medial end confirmation is sometimes becomes very much difficult. It can be confirmed either by irrigating fluorescein and then you see flow of the fluorescence, or it can be confirmed by passing the pigtail probe from the uninvolved upper tongue. عوامو ته خو دا میسج ده چې هغه د قیامت ورځې چې کوم تاسو تېره کړې که نه هغه اوس په تاسو تېرې دي انشاءالله. اوس خوشحالي را روانه ده، دا څه مسلې چې دي انشاءالله الله پاک دې حل کړي او ډېرې په ښه طریقه د تعلیم خلک علاقمند نو بغیر تعلیم د خو به نشي کړی. خو دغه وخت یې اوس په کابل کې، په خوست کې، په جلال آباد کې، ننګرهار کې، هر چېرته د یونیورسټۍ کولای شي او هغې کې ماشومان هلکان جنکۍ ټول سبقونه وایي. بس جنګونه مې ډېر وکړل، 15,000 کاله 15,000 کاله تاسو سره یو امریکایي اوسېدلی دی، 40 کاله یې تېر کړي. هغه چې کله امریکې شاوخوا شو که نه چې موږ راځو کابل، هغه یو کتاب ولیکلو، په هغې کې لیکي چې زه امید کوم چې زما د ملک د خلک چې دي که نه امریکایان دا به رانه شي، ځکه چې د دې ملک خلکو ته ورته ښایم چې دوی 15,000 کاله صرف یو کار کړی دی، هغې کار نوم جنګ دی، چې پردي دښمن ورته ملاو شي دوی ورته اتڼ واچوي، چې پردي دښمن نه وي نو تره ځای په چا وړی نه دی. هغې کې امریکایان ځان یې وشرموي.